روسیې او د اوسنۍ افغان واکمنۍ د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. مسکو لخوا افغان واکمنۍ ته د بیلابیلو پوځي تجهیزاتو د ورکړې او بیا رغونې خبر هم خپور شوی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پای وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د روسیې او د اوسنۍ افغان واکمنۍ د دفاع وزارتونو مرستیالانو په مسکو کې په یوه لیدنه کې د پوځي او امنیتي همکاریو او د هغو د پراخېدو پر راتلونکو لارو چارو باندې خبرې کړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال او د افغان واکمنۍ د دفاع وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال په مسکو کې سره لیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه لیدنه د چهارشنبې پر ورځ د سلواغې پر 8 په مسکو کې شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ دواړو لورو په دې ناسته کې د اوسني وضعیت ترڅنګ د هغو پوځي همکاریو پر راتلونکو وارو ګړار کړی چې د دواړو لورو لپاره ګډ ارزښت لري. په همدې مهال کې د روسیې دولتي خبري رسنیو ټاس او انټرفاکس هم د دې لیدنې خبر خپور کړی او لیکلي دي چې د غونډې بنسټیز تمرکز د پوځي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو او د دوامدار اړیکو لپاره د منظم چوکاټ پر جوړولو وو. د روسیې دفاع وزارت ډیره کړې په هغو برخو کې چې د دواړو لورو لپاره مهمې دي د پوځي همکاریو د پراختیا وضعیت او راتلونکی وڅېړل شو. په خبرپاڼه کې همدا راز راغلي د دې لیدنې د پایلو پر بنسټ دواړو لورو هوکړه وکړه چې د منظمې او سیستماتیکې پوځي همکارۍ د ټینګښت لپاره ګډ عملي ګامونه پورته کړي. ځینې سرچینې وایي افغان واکمنۍ غواړي چې مسکو ورسره د پوځي ګاډو او چورلکو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.